چې کله د سړی زندگی کې مخله نیک عمل رالی نو که هر څومره کشنی نیک عمل دی معمولی عمل دی نو هغه معمولی عمل ته پیغمبر علیه السلام وایي په سپک نظر مه ګوره بس دستي یې کوه ځکه که چیرې هغه معمولی عمل ستا په اخلاص باندې اوسي په ښه جذبه باندې اوسي په ښه صداقت باندې اوسي د الله تعالی دربار کې د څه کمی نشته ډېر ځله په دې معمولی عمل باندې د انسان د زندګۍ ټول ګناهونه ور ختم کړي حضرت اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه د یو بزرګ واقعه لیکلې ده شاه عبدالرحیم دهلوي رحمه الله زموږ د احادیثو د ټوله بر صغیر سند پر حضرت شاه ولی الله باندې رسیږي د ټوله بر صغیر سند اخر حضرت شاه ولی الله ته رسیږي حضرت شاه عبدالرحیم دهلوي رحمه الله د شاه ولی الله رحمه الله پلار سوی دی او د تصوف د خپل وخت د طریقت ډېر لوی امام یو ورځ په یو دشت کې روان دی موریدان ورسره دي چې کله در یو ځایه پورې ولاړی نو که ګوري یو حیوان دی د سپي په شکل هغې یو ناله ده د اوبو په ای کې یو پیپ لګېدلی دی هغه حیوان په دې ننوتلی دی اخر په دې پیپ کې بند دی راوتی نس حضرت شاه عبدالرحیم رحمه الله ورته ودرېدی هغې زړو کې د الله تعالی د ذات سره محبت د الله تعالی د ذات د محبت یوه لویه علامه دی چې د کم چا په زړه کې د الله تعالی سره محبت دی د هغې په زړه کې د الله تعالی د مخلوق سره محبت بیا هغوی که انسانان دي که حیوانان دي که مرغان دي که هر قسمه دي دی باندې د دې محبت الله تعالی د په زړه کې ورچي حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله وایي چې ما دعا وکړه یا الله ستا د محبت نشانه بسوي الله تعالی په زړه کې دا راواچول چې د کم سړي په زندگی کې زما د مخلوق سره محبت دی دا د دې نشانه ده چې د دې په زړه کې زما د ذات سره نو حضرت شاه عبدالرحیم رحمه الله چې کله هغه سپي هغه حیوان ته ودرېدی نو دغه حیوانه څه دغسې نسي تېرېدلی باره مرید ته ویله چې څوک دونه استطاعت و همت لري چې دا حیوان راوکاږي یو طرف ته حیوان دی په اوبو لړلی دی بیا په مرداره نالۍ کې بند دی چونکې هغه مریدانو په مزاج کې لږ نظافت دی یا د هغې سره د دې عمل د حقیقت فرع علم نسته ورسره نو هغې چې کله داسې لږ د لیت لعله څه کار واخیستی لږ پر شا سو نو شاه عبدالرحیم رحمه الله په خپله دې مردارو اوبو ته ورغوټه سو او په خپلو لاسو باندې د حیوان ونیوی د غذا سره ویستی په خپله لارې هلک چې کله څه زمانه تېره سوله یو بله ورځ دی د کلي سره روان دی او تنې تنها یو بل وطن ته ځي د خپل شیخ کلي ته ځي ارزی ته ځي نو باران سوی دی پر دې مځکه باندې شاه عبدالرحیم رحمه الله د دې باران په مابین کې چې کومې د زراعت او د کښت مځکې نو د هغې په مابین کې داسې نرۍ لارې نو دی پر دې لار باندې را روان دی در ډېره پورې سفر وکړي دې طرف ته هم خټې دي او دې طرف ته هم خټې دي او دلته هم باران او اوبه ولاړې دي دلته هم ولاړې دي نو دی پر دې نرۍ لار باندې در ډېره پورې ولاړی که ګوري د ډېره لرې څه پر دې نرۍ لار باندې یو سپی هم را روان دی چې کله د دې فصلونو مابین کې دی یو سپی داسې مخامخ سره ودرېد د سپي زړه دا غواړي چې دی دې شوسې زه به پر لار تېر سم ځکه لار داسې نه ده چې دوه مخلوق سره تېر سي د ده زړه دا غواړي چې د حیوان د شوسې زه به پر دې لار باندې تېر سم شاه عبدالرحیم رحمه الله د حضرت اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه په قول چې هغې خپله دا لیکلي دي چې زما او د دې سپي په مابین کې مکالمه وسوه نه معلوم چې اوس هغه مکالمه به زبان حال وسوله که د هغې د کرامت اثراتو چې الله تعالی هغه سپي ته د زبان قال ورکوي چې هغې په ژبه د سره خبرې وکړي نو دی هغه سپي ته وایي چې ما ته لار راکړه ته شوسه زه به تېر سم هغه ورته وایي ولې لار درکړم دی ورته وایي ګوره زه مکلف مخلوق یم چې کله در یو ځایه پورې ځمه نو که زه دې لارې څه شوسم زما کپړې په دې خاورو خټو لړل کېږي او کېدای سي دا خراب وي او پر ما باندې د لمانځه وخت راځي او په خرابو کپړو بیا زما لمونځ نه صحیح کېږي نو زه مکلف مخلوق یم ما ته لار راکړه ته مکلف نه یې ستا که بدن په خټو ولړل سي که په هر څه باندې ولړل سي تا ته څه مشکل چې کله دا خبره ورته وکړه نو هغه حیوان ته الله تعالی مکالمه او ژبه ورکوي هغه ورته وایي حضرت یو د بدن نجاست د کپړو نجاست چې ستا بدن او کپړې به خراب شي د کپړو او د بدن د خرابیو علاج ډېر اسانه دی په اوبو باندې دستي صفا کیږي نو که زه چیرې شوسم او تا ته لار که ته چیرې شوسې او ما ته لار راکې نو ستا کپړې به خراب شي او د کپړو صفایي ډېره اسانه ده او که چیرې زه شوسم تا ته لار درکم
نو کپړې خو به د صفا در پاته سي، لیکن د دې په مقابل کې زړه به دې ګندس، او د زړه ګندګي لري کول بیا ډېره درنه د هغې بیا په اسانه باندې نه لرې کېږي. او ته زړه به دې په دې ګندسي چې ستا په زړه کې به تکبر پیدا سي، ستا په زړه کې به لویي پیدا سي، او ستا په زړه کې به دا راسي چې الله تعالی ما ته در دې سپي ډېر فضیلت را کړی دی، نو په دې خاطر سپي ما ته لا راکړه او زه تېر سوم، او دا د زړه ګندګي ده او دا د زړه تکبر دی. حضرت دا بیا په ډېره اسانه باندې د مزاج څه نه صحیح لرې کولی. حضرت شاه عبدالرحیم رحمه الله چې کله دا غسپي دا خبره واورېدله بره پر غځۍ باندې وغورځېدی، لارې وله ورکړه. چې کله ماښام کور ته راغلی نو کور کې چې پرېوتی الله تعالی په خوب کې ویني، الله تعالی ورته وایي زما بنده زما د یو مخلوق سره دی احسان وکړي چې هغه سپی په لاره کې بندو په نالۍ کې بندو ته راوکړي، او ظاهرا که څه معمولي عمل دی وکړي، لیکن هغه عمل دی ما ته دومره محبوب او خوش عمل و چې د هغې په خاطر مې نن د دغه سپي په برکت باندې داسې علم دله درکړی چې د دنیا ټول علوم د هغې په مقابل کې هیڅ حیثیت نه لري. هغه علم دا دی چې دنیا کې ما ستا په دماغ کې دا درکړله چې زما زندگی داسې ده چې زه په خپل ژوند کې د دې سپي سم نه یم افضل، او دغه علم چې د سړي په دماغ کې ځای ونه سي دا هغه علم دی چې د دنیا ټول علوم د دې په مقابل کې نسي راتلی. نو حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي چې هغه سړی یو ډېر معمولی عمل وکړي، یو کم عمل یې وکړي، لیکن هغې عمل باندې الله تعالی دومره اجر ورکړي، الله تعالی د هغې عمل په عوض کې دته داسې علم وله ورکړي چې هغه علم د دنیا د ټولو علومو سرغنه علم دی چې زما زندگی کې انسان خو څه کوي حیوان، زه په زندگی کې د انسان څخه خو افضله نه یم، بلکې زما زندگی کې زه د یو حیوان څخه نه یم افضله. او د دې په خاطر باندې د انسان د مزاج څخه تکبر ختم، او تکبر هغه مرض دی چې د ټوله انسانیت د ګناهونو د نافرمانۍ ابتدا د تکبر سره روانه شوې ده.